د خپل چینلونو د ویورشپ لپاره نن سبا خلکو مختلف حربې استعمالول شروع کړي دي. داسې تصویرونه په تمبنیل باندې ورکوي چې په هغه تصویر کې د همدغه ښځې یا شونډې هلک ته ورکړي وي یا د خپل وجود نورې حصې ښکاره کړي وي چې په دې طریقه باندې خلک راشي او د دوی ویډیوګانې وګوري. خو ځینې کسان بیا داسې هم کوي چې د هغوی دننه کنټنټ هم ډېر زیات خراب وي. لکه په دې کې یوه علیشه هم ده. څه موده وړاندې د دې یو ویډیو راغلی وه چې ډېره زیاته بې شرمه وه، خو اوس یو بله ویډیو هم راغلی ښکاره په هغې کې لیدل کېږي چې یو هلک ته یې شونډې ورکړي دي. نو د دغه شونډو ورکولو نه پس بیا دغه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې راغلی نو ډېرو خلکو پرې تنقیدونه کړي دي. ډېرو خلکو ورته سختې خبرې هم لیکلي دي چې داسې کول تاله بالکل نه دي پکار. خو دا خلک خو د چا کمنټونه هم نه ګوري، نه چاته دومره وخت ورکوي. اگر که دوی خپله هم هېڅ شی نه دي، خو بیا هم د پښتنو په سر باندې خېجولي دي او ډېر زیات یې مخکې کړي دي. دوی داسې هم کوي چې په یوه کمره کې مور او په بله کمره کې لور ناسته وي. دوی خپلو کې په ټیک ټاک باندې لایف راځي او د یو بل بېعزتي کوي. سونیا شاه چې کله خپل خاوند سره لایف راشي نو خپل خاوند ته لیونی هم وایي او داسې نور لفظونه هم ورته کاروي چې بیا پکې خبره تر پنشمنټ پورې ورسي. نو قدرمنو د دې ویډیو مقصد به دا و چې د دې خلکو په باره کې تاسو هوښیار شئ. تاسو د داسې خلکو نه ځانونه وساتئ، د داسې خلکو چینلې بلاک کړئ، بند یې کړئ، ځکه چې د داسې خلکو چینلې کتل ستاسو بچي هم بېلارې کولی شي او ماشوم ته چې صحیح تربیت ورکړل شي نو د داسې بېهوده کارونو د داسې بېهودګۍ نه بیا ځان ساتي. امید لرم چې تاسو به زما د دې ویډیو په مقصد او پیغام باندې پوه شوي یئ. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي، دا پیغام مو خوښ شوی وي، دا مقصد مو خوښ شوی وي، ضرور د سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به زموږ نوي معلومات، نوي ویډیوګانې تاسو ته په وخت رسي.